فابریکه جوړه کړو چې ښه وزیر صاحب د ابوبرق جناب دغه برق جوړ شو راځه نور دا اروزګان او قندهار دې ځای ته ورسوو نه د موږ ټیم د تاسو ټیم سره کینی موږ په ټولو شیانو سره کار کړی ده موږ حتی د مثال په ډول باندې مثلا په حیرتانو کې موږ 1000 میګاواټه برق چې غواړو جوړ کړو خو 1000 میګاواټه اول هغه برق هغه لاین چې څونه گنجایش لري د هغه برق او څونه چې تاسو د اسیا میانه نه خریداري کوئ د هغه برق په عوض باندې د دې برق نه استفاده کوئ خو هلته باید یو اقتصادي زون جوړ شي چې خلک هلته فابریکې جوړې کړي او دا نور برق نه هلته استفاده وشي که دا نه کېږي د ده د ترانسپورټیشن د برق په خاطر باندې موږ تصمیم لرو چې په دا نږدو وختونو کې غټه فابریکه په د کیبل جوړول فابریکه ته په افغانستان یا په اسیا میانه کې چې نږدې افغانستان ته دا جوړه کړو د فابریکه جوړه کړو چې خپله موږ د 1.5 میګاواټ 200 میګاواټ وخت چې برق انتقالوي یو ولایت ته مثلا فراه ولایت 50 میګاواټه برق ضرورت ده دلته 50 میګاواټه سبسټیشن باید موجود وي بیا هغه چې هر ولسوالۍ ته انتقالوي مثلا 10 میګاواټه 15 میګاواټه برق ضرورت هغه ته 10 میګاواټه 15 میګاواټه سبسټیشن ورته پکار ده همزمان چې فابریکه جوړوي باید دا شیان هم موږ ورسره په نظر کې لرو چې جوړ کړو داسې نه چې خالي موږ یو فابریکه غواړو جوړ کړو او بل د ده نه استفاده ونه شي نو په دې قسمتو باندې ټول باندې کار شوی ده